اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې دي. نن موږ تاسو ته د غواګانو په فارم کې د اخورې د جوړولو طریقه راته ښیو. دا طریقه به وکولی شي چې ستاسې غواګانو کې د خپو مسایل هم حل کړي، ځکه هغه غواګانې چې هغې کې هغو ته اخورې په صحیح ډول باندې نه جوړې شوي، د هغوی اکثره په خپو کې مشکلات او غذایي مواد هغسې چې په کار دي هغه نشي اخیستلی کېدی، او د دې ترڅنګ هغه غذایي مواد هم ضایع کیږي. نو موږ تاسو ته په نننۍ ویډیو کې دا ښیو چې د غواګانو اخوره څنګه باید جوړه شي. دا موږ تاسو دا ځل د یو ماډل په شکل باندې هغه دوستان چې غواړي فارمونه جوړ کړي، هغه دوستان چې تیار ځای لري، څنګه کولی شي چې دې سیستم ته خپل د غواګانو د اخورې سیستم برابر کړي. راځئ چې یو ځای سره وګورو. ښه ګرانو دوستانو، دا د فارم یو ماډل دی چې زه غواړم دا تاسو ته تشریح کړم. د ټولو لومړی خو د اخورې اندازې ته راځو، او چې اخوره باید په کوم شکل باندې جوړه شي، څه وخت کوم ځای کې باید جوړه شي، د هغې ژوروالی څومره پکار دی، او په څه شکل باندې دې ته باید یو غوا ودرېږي. تاسو بالفرض وکړئ دا مثلا دا غوا ده، صحیح ده. اکثره په افغانستان کې خو د غواګانو قدونه چې دي دا ډېر زیات نه دي. بعضې غواګانې 1.30 دي، 1 متر او 1.5 سانتي دي، بعضې 40 دي. خو هغه سټنډرډ چې دي اکثره وخت چې به زموږ دوستان په انټرنیټ کې بعض شي نلټي هغه شی چې دوی بیا په خپل فارمونو کې تطبیقوي، نه تطبیقېږي. اکثرا ولسټین غواګانې چې د هغې قدونه چې تقریبا دا 160 سانتي، او زموږ په مملکت کې چې دی د 110 نه ونیسه تر 110 سانتي پورې، یعنې د دې ځای نه ونیسه تر دې اوږې پورې چې دی دا د غوا قد دی. نو کله چې تاسو اخوره جوړوئ، د اخورې د جوړولو دپاره چې دی موږ دوه شي نه مد نظر نیسو. یوه دا ده چې دا غوا باید څنګه شي، دلته کله چې اخورې ته ودرېږي دا باید دې خوا راتېره نه شي او د دې فارم نه ونه وځي. نو موږ عموما کوشش کوو چې کله موږ که موانع جوړو، نو لومړی موانع چې ده هغه دا موانع ده، صحیح ده. نو تاسو باید اول خو خپله غوا چې دا کوم فارم کې کومې غواګانې دي، تاسو باید دغه اخوره د خپلو غواګانو د اندازې په اساس باندې جوړه کړئ، نه د یو سټنډرډ په حساب باندې، ځکه سټنډرډونه چې هغه بیا مختلف وي، جرسي خپل دي، د مومبلیارد خپل دی، او تاسو کیدای شي هغه سټنډرډ چې بیا موږ درکوو کیدای شي ونه لري. نو تاسو ته موږ هغه عمومي لاره ښیو چې دا څرنګه باید جوړ شي. نو اوله موانع چې ده هغه دا ده، دا موانع چې ده دا باید تقریبا د غوا تر دې برخې پورې چې دی، تر دې برخې نه باید زیاته دغه نه شي، ونه لګېږي. یعنې که دا دومره اوچته وي بیا غوا نشي کولی چې څنګه شي مخکې راشي. نو که کله بیا مخکې نشي راتللی، نو حتما بیا غوا د غذایي موادو ته چې دی دلته اخورې ته چې دی بیا چی نه لري، لاسرسی نه لري. دویمه دا ده چې د غواګانو دویم پیپ چې دی چې هغه باید په دې ځای کې ولګول شي او د غوا په سټ باندې باید تیر شي. نو هغه باید تاسو د خپلو غواګانو اندازه وګورئ. په ځینې ځایونو کې چې دی په 120 سانتیو کې، په ځینې ځایونو کې په 110 کې، او په ځینې ځایونو کې، یعنې کله چې غوا ستاسې خوراک کوي، د ده غوا اوس د ده باید دا څنګه دغه په دې اوږه باندې چې دی چې کله دا سر غذایي موادو پسې ښکته کړي، نو د دې اوږې نه باید دا ډېر ښکته نه وي. هغه غواګانې چې دا پیپ یې دلته سټ کې راځي، نو هغې اکثره چې دی بیا اخورې ته چې دی بیا څنګه شي د اخورې نه خوراک نشي اخیستلی. راځو دې ته چې د یو غوا دپاره کم از کم چې دی 50 سانتي چې دی په عرض باندې، او 50 سانتي نه تر 80 سانتي پورې چې دی په طول باندې یوې غوا ته ځای پکار دی. د سره خوا کې دغه کوم ځای چې تاسو جوړوئ، دا باید کم از کم 2% چې ولري سلوپ، یا داسې میله چې کله اوبه موبه پکې راځي نو باید لاړې شي. ځینې دوستان په افغانستان کې هغه چې اخورې جوړوي هغه ډېرې زیاتې ژورې جوړوي، او ژورې داسې جوړوي چې هغې ته اکثره غواګانې بیا نشي ورښکته کېدی. نو دغه کوم دغه چې دی د کوم د اخورې دا ژوروالی چې دی دا باید ډېر زیات نه وي، ډېر زیات باید ژور نه وي. او هم په همدې حساب باندې تاسو ما مخکې ویلې چې د دې ځای نه ونیسه تر دې ځای پورې دا باید د 30 او د 40 یا د حتی د 50 سانتي نه چې دی باید دا پورته نه وي دغه ساحه. ښه، د ده سره راځو خوا کې بله مهمه موضوع چې د هغه د اوبو شتون دی، چې خوا د اکثره د اخورې سره کولی شو موږ دلته ازاده د اوبو ډیګۍ جوړه کړو او د غواګانې د دې نه خوراک وکړو. دا سیستم چې تاسو ته زه وړاندې کوم نو عموما د آزاد سیستم دی، یعنې غواګانې په دې کې باید په آزاد شکل باندې پرېښودل شي. تاسې باید خوراک دلته واچوئ، صحیح ده، او دا غواګانې باید په خپله راشي دا چې وکړي، دا اخورې نه باید دا
خوراک اوچت کړي. نو که چېرته تاسې داسې وکړئ لکه افغانستان کې چې اکثره کېږي چې هغه غواګانې تړي داسې دوو وخورو ته، نو تاسو چې کله بیا دې کې خوراک اچوئ نو اکثره په دې کې مسله دا راځي چې غواګانې ستاسو مزدور به ډېر لګېږي، وخت هم ډېر لګېږي. تاسو باید دې منځ کې دلته څه وکړئ، خوراک ورکړئ. نو د دې سیستم یوه ګټه دا ده که چېرته غواګانې تاسې په آزاد شکل باندې پرېږدئ او خوره په دې طریقه باندې جوړه کړئ، نو ستاسو غواګانې به یو مثال ولري لکه د 18 یا د 18 یا د 12 کالو ماشوم چې په خپله خوراک کوي. که چېرته تاسې په خوره باندې کوئ نو بیا هغه مجبور دی چې ویې تړئ، نو بیا هغه مجبور دی چې تاسو بیا د اوبو غم هم وکړئ، اوبه بیا صحیح نه ورسېږي، غذایي مواد صحیح نه ورسېږي. نو دا تاسو ته د غواګانو د اخورې د جوړولو په د جوړول چې په څه طریقه باندې کېږي دا باید تاسو ته بیا تکراروم. د دې نه تقریبا د غواګانو د کټ په اندازه باندې کوم پیپ چې دی خپلې غواګانې هم اندازه کوي. د چې کله ستاسې کومې غواګانې ودرېدلې دغه دویم پیپ چې پاس پرېښودل کېږي دا به د دې د اوږې نه دې خوا هم ډېر زیات نه وي ځکه بیا ترې غوا وځي، او که سټ کېږي نو بیا څنګه کېږي، بیا خوراک نشي راوړلی. دویمه دا ده چې اخورې ډېرې زیاتې ژورې مو جوړوئ او دغه کومه ساحه چې د دیزې نه ده تر دیزې پورې باید د دې نه ډېره زیاته لوړه نه وي. که غواګانې هم لوړې وي تر 50 سانتي پورې یا 80 سانتي پورې کولی شي. که غواګانې هم ټیټې وي نو بیا کولی شي دا اندازه څه کړئ، ټیټه کړئ. دغه ټیبل چې کوم دی دا د غواګانو د خوراکي دپاره دا تاسې کولی شئ چې مثال درکړمه د 5 نه تر 6 سانتي پورې چې دی دا د ځمکې نه اوچت کړئ. یعنې د دې ساحې او د دې ساحې ترمنځ چې دی د 5 او د 6 سانتیو نه زیاته اندازه لوړوالی نه دی پکار. بعضې خلک په وطن کې داسې کوي چې دا څنګه کړي دا ډېر زیات جوور جوړ کړي یا دا ډېر زیات پورته جوړ کړي، او کله کله داسې هم کېږي چې ځینې خلک دغه کومه ساحه چې ده دا ډېره زیاته ډبله جوړوي چې بیا په دې کې غوا دې ته څه کېږي نشي رسېدلی. چې کله غوا ونه رسېږي نو د غوا په مخکینیو برخو مخکینۍ خپو باندې چې دلته څه راځي فشار راځي او دا د دې باعث ګرځي چې د غواګانو مخکینۍ خپې چې دي دا څه شي کمزورې شي او ضعیفه شي. ښه بله دا ده چې ځینې خلک د اخوره نه دې خوا کوم ځای کې چې غوا ودرېږي دا په خښتو باندې پخوي چې دا یو سم کار نه دی. اکثره به دغه ساحه چې ده دلته که تاسو کولی شئ قسم خاص ربړونه اوس پیدا کېږي هغه ربړونه واچوئ تر څو ځکه غواګانې دلته اکثره وخت په خوراک باندې تېروي. نو که چېرته د دوی خپو کې څه مسله پیدا شي دلته یا دا ځای سخت وي نو بیا دې نشي کولی شي ډېر وخت دپاره ودرېږي دلته په سخت ځای باندې خوراک نه کوي او هماغه چې د شیدو تولید چې دی هغه کمیږي. نو که تاسې دلته نرم بستر واچوئ وخت په وخت باندې دا به بهتره وي. که بستر نه لرئ بیا کولی شئ قسم خاص ربړونه چې د غواګانو دپاره د خپو دپاره خرڅېږي د هغې نه استفاده وکړئ. خو په هېڅ صورت باندې چې دی دا ځای چې دی دا په سیمټو باندې چې دی مه پخوئ. البته دا کولی شي چې دغه کومه ساحه چې ده دا په سیمټو باندې تاسې پخه کوئ او وخت په وخت باندې چې دی بیا کولی شئ چې پرېمینځئ. خو دغه کومه ساحه چې ده اکثره وخت ځینې دوستان چې دا په خښتو باندې پوښ یو څه خښتو باندې نه وي پکار. که تاسې سیمټ کوئ کېدای شي دې باندې غواګانې چې دی دا ښوی شي ولیږي او نور مسایل ورته پیدا شي. نو ښه خبره دا ده چې هغه کوم فضوله مواد دي کوم ځای کې وچ مواد تاسې لرئ یا خاوره لرئ یا هر څه لرئ دې ځای کې وخت په وخت باندې واچوئ ځکه غواګانې اکثره چې ځینې روغې جوړې دي د خاطره چې هغوی د خپو مشکلات لري یا خپو په نوکانو کې څه فرق کړي د ملا په تیر کې څه فرق کړي نو هغوی به نشي کولی چې هغه په سخته اخوره باندې چې دی ودرېږي.